ما څه تکلیف چې خپل باندې مې درځي دا ګونډې مې خوږي او دا بدن مې خوږي چې بس ساعت بیا خدای مې راباندې خوش کېږي بس ساعت بیا راغلو 8 بجې یا 9 بجې راورسېدم کار ته او بعد هغه نه بعد بیا به ګاډي پته نه لګېږي چې مونږ هر ګاډي جمع راشو نو ما ته اوس پته نه چې څو ګاډي مې راکړله او د ګاډو پته نه لګېږي دې ته شو هغه ته شو هغه شو دیو دغه خو نه که نه غنم شي وړه شي چې زموږ سیاسه شي نو دغه حال دی بس لس اتو غوټې دي لس اتو د بلې پنځه د بلې بس دغه منډه را منډه ده نو خو هر شی سخت دی کوم مونږ ته کمزوري مونږ ته هر شی سخت دی مونږ ته وړم سخت دی او دغه هم سخت دی هر شی کوم یو شان دی خو مجبورۍ کوو نو څه وکړو نو هغه چې کله بازار ښایي زمونږ خو داسې کمزوري منډه نه شو واله کله 300 شي کله 200 شي کله کله نه نو بس وګړي به چې لس کسه کور یم څلور شپږ غټ کسان یو او نور واړه دي ځینې یو دی نونه مې نشته دی هغه د پېښور کار کوي ډېری